د میدان وردګ ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست په دغه ولایت کې د صحرايي مرغانو د تغذیه او د نسل ژغورنې په موخه د ولایت د ټولو ولسوالیو په غرونو او دښتو کې 500 کیلوګرام غنم وشیندل. دوی وایي له دې کار څخه موخه د مرغانو د نسل ساتنه او د غراض د مرغانو د تغذیه فرهنګ عامول دي. د دې نه د مونږ او د حکومت او د عمراو هدف دا د ترڅو پورې د سونو کلونو د غوړان د کردار او د فرهنګ په خلکو کې مروج سي. اسلام له نظر او د خپل د حکومت ولې له نظر دا خبره د خلکو ته دا توصیه وسی او خلک په دې باندې پوکړل سي چې دا مرغان د دې منګو تاسو یو هستی ده دا باید ځای نه سي دا به ځایونه وزل سي د دیو هغه په ناسالمه طریقه باندې ښکار ونیسي تر څو د دوی نسل بیخي له منځه لاړ شي. د دغه ولایت اوسیدونکي د صحرايي مرغانو د نسل ژغورنې او تغذیې فرهنګ دودول اړین بولي او له ټولو خلکو غواړي چې په ګډه د خدای تعالی د دغه ښایسته مخلوق ساتنه وکړي. په پخوا وختو کې موږ نه پیاد کړي چې یو نظام کې دغه کار تر اوسه پورې شوی وي. زه د امارت اسلامي دغه ابتکار ستایم او دغه کار د دوی ډیر د قدر وړ دی ځکه چې په دې باندې ډیری هغه مرغان چې د ژمي په ساړه موسم کې دوی د لوږې سره مخ وي او دوی ته خوراکي توکي نه پیدا کیږي دوی د هیواد څخه کوچ کوي کېدلی شي نور همسایه هیوادو ته پاکستان نور هیوادونو ته ولاړ شي. د ویلو ده چې د تیرو جګړو او وچکالۍ له امله د هیواد ګڼ شمېر صحرايي مرغان د نورو سیمو مهاجرت اړ شوي او یا له منځه تللي دي.